بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګه په څو تورو باندې خبرې وکړې چې د هغې جملې نه د دغه توري د خین توری او د زی توری او د ډال توری او د نون توری. دغه توري په پښتو کې څوچه توري دي چې کومو ویونو کې یا په کومو لغتونو کې راغلي وي، نو موږ یې څوچه پښتو توري بولو. په همدې سلسله کې اوس موږ بل توری چې پرې بحث کوو هغه ټې ده. د ټې توري کوم ګرافیم چې دی دا اصلا همغه تی ده، د تی توری دی چې موږ یو پنډکی پې لاندې نه ور اضافه کړی دی او ټیم ترې جوړه کړې ده. دغه توری په پښتو کې کاریږي او یعنې کومو دغو کې چې دا راشي نو باید موږ دغه توری څوچه پښتو توری وبولو یا پښتو لغت یې وبولو. د ټې په استعمال کې هم ژبه مکمله راقتېږي. مثلا کله چې موږ ټې تلفظ کوو، ټې یو د سا هوا په جریان کې بندیز راځي او بل ژبه ورباندې راقتېږي، یعنې راتاویږي. ټې په انګلیسي کې په ټي تلفظ کېږي، ټي. د دې د انګلیسي د دغه تورو تلفظ لکه ټي شو، ډي شو، د دې تلفظ زموږ لپاره ډېر اسانه دی ځکه موږ په خپله ژبه کې دغه ګرافیمونه لرو او دغه اوازونه لرو. نو کله چې اواز هم ولرو او ګرافیم هم ولرو نو زموږ لپاره ستونزمنه نه ده. مشکله خبره دا ده چې ځینې وختونه زموږ خلک په د ټې او د ټې ترمنځه توپیر نشي کولی. په اردو کې هم دا شته دی او د پاسه ورباندې یو توی کوي، داسې یو شی ورباندې کوي، هلته هم شته. په دري کې همدغه ټې ده، ټې نه لري هغوی، نو ځکه تلفظ یې هم ورته مشکل دی. که چېرته موږ د ټې او د ټې توپیر سره ونه کړو نو د مشکل سره مخامخ کیږو. مثلا موږ وایو چې څوچه توری چې ټې پکې راغلی ده، مثلا ټبر دی، ټبر. که چېرته موږ دا په ټې ولیکو د دې نه تبر جوړیږي. تبر یا تور یو اوسپنیزه آله ده چې لرګي پرې ماتېږي. نو لہذا دا توپیر باید موږ وشو کړی. همدارنګه موږ وایو چې سټ او ست. د سټ او د ست فرق شته دی. موږ په پښتو کې د ست دغه کلمه د په ځینو لهجو کې د کښ په معنا هم کارو. کښت نه دی، کښ. و د فلاني سړي راته هېڅ کښ ونه کړ. خصوصا زموږ د مومندو په لهجه کې دا لغت شته دی یا دا کلمه شته دی. او سټ داسې دغه په معنا دی. موږ وایو چې سټه یا سټ خو په هغه په څې باندې دی. سټ په ځینو لهجو کې دغه د لولپه په معنا دی. سټ لولپه. همدارنګه ټول چې په ټي ولیکل شي دغه معنا ورکوي، د
د مجموع معنا ورکوي، خو که په تی ولیکل شي دا د ټول معنا ورکوي. ټول د تللو په معنا یا ټول برابرول او د تولې په معنا باندې یا بیلنس والی، توازن. لہذا موږ باید د دغه توري په استعمال کې د ډېر دقت نه کار واخلو او د ټي او د ت دا باید سره توپیر کو. بل توره چې موږ یې لرو هغه ړې ده. د ړې ځینې مثالونه مو وړاندې هم ذکر کړل. ړې دا هم سوچه پښتو توری دی او په کومو لغتونو کې یا په کومو ویونو کې چې راځي نو هغه سوچه پښتو ویونه دي یا سوچه پښتو کلمې دي. دارنګه د ری سره باید د ړې توپیر موږ وکړو. مثلا د لیک پر مهال موږ که ولیکو موړ، موړ دوه معناګانې لري. موړ د توکخ په معنا هم دی او موړ د سیر په معنا یا د ډک په معنا هم دی. دغه موږ وایو موړه، موړه هم داسې یو جګ شکل لري. وایي زمونږ د پولي موړه یې وهلې ده، معنا دا چې هغه جګه برخه یې وهلې ده. خو که چېرته دا پر ری باندې ولیکو د دې نه مور جوړیږي. نو باید موږ یې د ړې سره توپیر وکړو. یا مثلا چاړه، چاړه، چاره. چاره د کار او د چارې په معنا ده، خو چاړه د کار یا د هغه غوڅوونکي آله ده. همدارنګه خوړ ړې باندې لیکل کیږي، خو که دا پر ری باندې ولیکل شو د دې نه خور جوړیږي. یا د وړ کلمه چې موږ لرو، وړ اجراتو کوي یا دا کار ډېر وړ کار وکړو. وړ د مناسب، وړ د قابل د قبول، حتی وړ د قانوني په معنا هم موږ کارو. خو که چېرته په ری باندې ولیکل شي د ور معنا ورکوي. نو لہذا دا خو هغه بیلګې دي چې موږ یې راخلو. کیدای شي چې موږ راخیستې دي، کیدای شي ډېرې زیاتې کلمې موږ داسې ولرو چې په لیک کې موږ توپیر وکړو نو موږ د ستونزې سره مخامخ کوي. خصوصا د تلویزیون ویان، تلویزیون ویان ته که د همدا کلمه مخې ته کېښوده چې ور دې ور لیکلی و نو خو هغه ټوله جمله د هغه مفهوم خراب شو، لوستونکي ته غلط پیغام ورغی. نو لہذا موږ باید خپل لوستونکي ته غلط پیغام ورنکو. همیشه د لیک معنا څه ده؟ د لیک معنا دا ده چې موږ خپلې خبرې په د الفاظو په داسې جامو کې تاوي کړو چې د لیک ژبه زموږ د عامه پوهاوي وړ وي. په تېر درسونو کې موږ په دې باندې خبرې وکړې. که زموږ د لیک ژبه د عامه پوهاوي وړ ژبه نه وي، لہذا موږ د ستونزو سره مخامخ